نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزانو په قرآن او په سنت باندې مینو مسلمانانو رونو دا تمام دنیا زمنګ یو رب پیدا کړی دا
او دا تمام کائنات یہ د انسان د خدمت او د فائدې د پاره پیدا کړی دي خو انسان الله خپل عبادت ته پیدا کړی دی بیا د انسانانو د وحدت او د یووالي د پاره انسانانو د وحدت او د یووالي د پاره پروردگار عالم هر زمانه کې انبیاء رسول آسمانی کتابونه را لېږلي دي د دې تمامو آسمانی کتابونو او د انبیاءو او د رسولو را لېږلو صرف غرض دا دی چې دا مخلوق ټول په یو رب باندې جمع شي نو چې کله د ټولو مخلوقاتو محبوب یو وي معبود یو وي مسجود یو وي کم ذات چې راضي کول غواړي هغه ذات یو وي د دې مخلوق په منځ کې هیڅ قسمه جګړه نه راځي او د دې وحدت او د یووالي او د اتفاق د پاره پروردگار عالم په مسلمانانو باندې اجتماعي عبادات فرض کړي دي چې تاسو په کوم ځای کې پاتې کېږئ یو کلی یو محله کې نو یوازې به ځان له منځونه نه کوئ بلکې یو مسجد به جوړ کې هغه به منصوب وي چاته چې هغه جماعت هغه کوټه هغه آبادی با ستاسو محبوب طرف ته منصوب وي چې دا زمنګ د محبوب او د معبود کور دی او بیا به ټول خلق 5 وخته حی علی الصلاح او د حی علی الفلاح په آواز هم اغکور لرازه په یو صف کې به ودرېږئ چې د خان او د نواب د تور او د سپین د دنګ او د چیت د ښکلي او د بدرنګ امتیاز ختم شي د نسب فرق ختم شي تاسو منځ کې نفرتونه ختم شي په یو قطار په یو صف کې به ولاړ وئ یو امام پسې به الله اکبر کوئ چې د کلی حق سر کې صف کې ولاړ سړی رکو تخکته کیږي نو حق صف کې کس به هم رکو هغه سجدی لذي دا به هم سجدی لذي چې هغه راوچتیږي دا به هم راوچتیږي ستاسو کړه وړه به یو شان وي چې ستاسو اتحاد مضبوط وي عبادتنا الله ولی اجتماعی راولېږل چې مسلمان د یو بل غم غرض نه هم خبر وي او د دوی په منځ کې یووالی وي بیا الله قربانی فرض کړه او د اختر د پاره صرف یو ورځ وټاکله چې په هغه ورځ باندې بس تاسو ټول یو اختر وي او په یو ځای باندې به تاسو د اختر مانځله ځای یو امام پسې به جمع کوئ بیا د جمعې عبادت یې کېښوده چې د کلي خو روزانه یو بل سره ملاقات کیږي خو د لرو کلو یو بل سره اتفاق و اتحاد د جمعې په ورځ باندې لرې لرې خلق را جمع شي
په یو ځای الله ته ودرېږي. بیا الله جل جلاله په دې منځ کې صیغې هم د جمع استعمال کړي. انسان چې کله رب ته ولاړ دی یوازې د سورت فاتحه وایي نو د سورت فاتحه ځان لوایي خو هغې کې دننه دی وی ایاک نعبد و ایاک نستعین. داسې نه وایي چې ایاک اعبد و ایاک استعین. یا الله زه صرف تا ته عبادت کوم او صرف تا نه امداد غواړم نه. ایاک نعبدو الہ العالمین منگ ټول تا ته عبادت کو په جمع باندې. قرآن وی هذا بیان للناس. اے قوما خبردار د ځمکې د خدایانو ممنا. یهود به دې جدا کوي، نسوارا به دې جدا کوي، ایرانیان به دې جدا کوي، هغه مولیان به دې جدا کوي چې څوک د هغوی درس نه متاثر دی، څوک چې د یهودو د نسواراو تعلیم نه متاثر دی. ولی کلا چې خرابی راځي دا یوازې داسې نه ده چې یهود و نسوارا یهودو د نسواراو ایجنټان په خپل ملک خپلو مسلمانو کې راوځي. کله زه ایجنټ او کله ته ایجنټ او کله بل ایجنټ. کم کار چې یهود غواړي هغه منګه کو په مزه سره دانستا یا نادانست. بیا پروردگار عالم حج عبادت مقرر ک په تمامی دنیا کې یو حج یو ورځ دا ایوی ورځ باندې طواف کیږي، په ایوی ورځ باندې وقوف عرفه کیږي، ایوی ورځ باندې قربانی کیږي، په ایوی ورځ باندې ټول خلق را جمع شي. دا تمام خبرې صرف د دې د پاره دي چې مسلمه خبردار د انتشار شکار نشي. یرجی زمنگا رب خو یو دے، زمنگا معبود خو یو دے. اے د مصر زو د گرچنک دو نواح مسلمانانو زما خبره غور سره واورے. زما بیان مقصد چری هم دا نوی چې زد خلق ځان ته متوجه کمام او خلقو باندې د ځانو منم. نانا مقصد میں ہمیشہ داوی چې زهم ڈیلیٹ شم او د ځمکې نور خدایانو هم ډیلیټ شي، بلکې منګه صرف اور صرف چاته ودرېږو. کله چې زمونږ ستاسو خدای یو شو، معبود مو یو شو، سوال نه پیدا کیږي چې موږ جګړه وکړو. عوامو غوږ مو دی دې خبرې ته، دا خیال دې را نشي چې یره جي خدای خو موږ ټول یو منو، بیا مو دا جګړه ولې ده؟ پر رب یقین وساتئ، زمونږ ستاسو خدای او رب یو نه دی. رب دې ته نه وایي چې اسمانونو کې کم ناست دی بس هغه زمونږ رب دی. دا خو هندوان هم دغسې مني. رب هغه ذات ته وایي چې ستا هر وخت کې د رضامندۍ او د ناراضګۍ تصور او تعلق صرف هغه سره تړلی. ته مخ اړئ چې ستا تصور دا وي چې دې مخ اړول، ته د خولې نه الفاظ وباسې چې ته اول مرکه وکې مازغو کې
چې دې الفاظو استو سره خو مانه الله نه خفه کیږي. یره جی دې خبرې سره الله خفه کیږي بس نه کوم. الکه تنخوا درته ملاویږي 1 لاک وایا ناجی نشم ویلې، 2 لاک والا نشم ویلې، 3 لاک والا نشم ویلې، 10 لاک والا نشم ویلې. دا ټول دنیا بستای دا خبره وکړه جی نشم کوله. ولی څوک خفه کیږي؟ اسه تاسو په ایمان سوچ وکړئ. عوام توایم مولا دې خدای پوی کی کزیم او قبل دې زمنګ دغه سه د خدای تصور هغه سره شته، دغه سه تعلق زمنګ هغه سره شته. د پیر، د میاں، د مولا، د دیندار، د حاجی، د عابد، د زاهد، د شیخ، د مفتی، د محقق، د مصنف په دنیا کې داسې څوک تا ته معلوم دی چې دغه سه تعلق الله سره شته؟ وګرځه، تلاش وکړه، خپې به دې ستړي شي، څپلۍ به دې وشلیږي. په کومو خلقو باندې دې چې باور وي. کال کې یو ځل ګوري مفتی منیر شاکر، کال کې یو ځل ګوري. یره جی دا ډېر دینداره دی، دی دا ډېر په خدای خفه کیږي. دا دې لرې نه لیدلی دی، دا دې کال کې یوه ورځ لیدلی دی. که دله نږدې ورشي تا ته به پته د ده نه ناکاره سړی اړو دنیا کې نشته. داسې ټول پې قیاس کوه الا ماشاء الله. پروردگار عالم وی هذا بیان للناس. کله فرمائی موعظة للمتقین. اے خلقا دا بیان دے، دا نصیحت دے، دا قرآن خلق دا پارا. کلا چه معبود یوی، کلا چه مسجود یوی، کلا چه رب یوی، کلا چه محبوب یوی، کلا چه ورتللو والا یوی، کلا چه زید رجوع یوی، کلا چه نظر د ټولو یوی. بیا اختلاف و جګړه ممکنه، لگ پزور وائے بیا اختلاف و جگڑا ممکنہ. اے خلقو واللہ چپ دی نکتہ باندے غور وکے تمامی مسئلے بختمی شی. یہ جی اختلاف دے، چی اختلاف دے جی؟ یہ جی علماء لکلی دی، یہ جی فقهاو لیکلی دی. زما رب چې نه دی لیکلی، چې چا لیکلی دی ځان سره دی کیږدي. زما رب چې نه دی لیکلی، چې چا لیکلی دی ځان سره دی کیږدي. یره جی استاذ خفه کیږي، زما رب چې نه خفه کیږي، کار دی خپل کوي. یره جی مور پلار خفه کیږي، زما رب چې نه خفه کیږي، مور و پلار دی خپل کار کوي. یره جی کله مهلت خفه کیږي، زما رب چې نه خفه کیږي، کله مهلت دی خپل کار کوي. انبیاء کرام ابراهیم علیہ السلام چې د خپل کلی نزی بل وطن ته سفر کوي، خو دغه خبره ده چې دا کلی دی خپل کار کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کچری د مخلوق پروا ساتي مکې نه ولیږي. په مکه کې څه تکلیف ده و بنه ملاوي دی. دا شی لکه که کمولی شي څوک د معمولي غونې چې کم کې ډېر زیات تیز دی. جواب راکې مکه کې اوبه کمې وي، د مکې هوا خرابه وه. په مکه کې هغه کم یو نعمت و چې نه ملاوېدو، صرف اور صرف یوه خبره وه چې خلق په دې مسایلو باندې خفه کېدل.
یا بد الله راضی کولو یا بد لالا راضی کولو. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه چې زه الله راضی کول غواړم، لالا می دلته نه پرېږدي، لالا می خفه کیږي. هغه راته وایي زینب دې وشړمه، کله را باندې ګندا وجړي اچوي، کله مې مری کې پندا اچوي، کله راته لارو کې ازغي غوړوي، کله را باندې برانا د کاڼي د را غورځولو را پرېوتلو کوشش کوي، کله مې د وجلو کوشش کوي، کله مې د بدنامولو کوشش کوي، کله مې د بې عزته کولو کوشش کوي. زه چې دعوت و تبلیغ کومه تره مې را پسې وي، خلقو ته وایي چې دا ځای خراب دی، میټر خراب دی. وي رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې دلته زه الله نشم راضي کولی، بس دا علاقه مې نه ده پکار. تره مې پاتې، تربور مې پاتې، تروریانې مې پاتې، رشتہ دار به خپل کار کوي، مکه به خپل کار کوي، دیوالونه به خپل کار کوي، بیت الله به خپل کار کوي، حجر اسود به خپل کار کوي. ولې زما عبادت بیت الله سره نه دی تړلی، حجر اسود سره نه دی تړلی، دې کوټې سره نه دی تړلی، زما رشتہ دارو سره نه دی تړلی، زما خپلوانو سره نه دی تړلی. زما عبادت چا سره تړلی دی؟ او د الله دومره لوی فضل دی چې زمونږ رب هر ځای کې موجود دی. څه شی دی؟ هر ځای کې موجود دی. که رب په یو ځای کې وی بل ځای کې نه وی، موږ به غټانو، موږ به بعضې مولیانو، موږ به لیډرانو رب ته ور پریښیم نه وی. زما غونې غریب ملا به چرې په کلونو کې به ما رب سره ملاقات نه وی شوی، چا به ور پرېښوی نه. او زما او ستا په شان غریبانان به چېرته الله سره میلاو. ورځ کې ما او تا 5 ځله الله سره ملاقات کوو، بلکې 6 ځله هم کولی شو. بس داسې کا، یا زما ربه، یا زما خدایا، یا الله زه ډېر کمزور یم ربه زما مدد وکړه. که چرې زما رب هر ځای کې نه وی، زما رب په اعتبار د علم او د قدرت هر ځای کې حاضر و ناظر نه وی، دا خواران غریبانان بچا نه وی ورپرېښي. مولیانو شیخانو به هلته دیرې اچولې وي، ډنډې به یې اچولې وي، خیمه به یې لګولې وه. جی دا مشایخ ناستی، علماء کرام ناستی، دنه الله سره خبره کوي، تاسو بار کښېنئ. داسې به وه که نه به وه؟ یاره جی افسران راغلي وي، الله سره میټینګ دی، تاسو بار کښېنئ. رب اوزګار نه دی، العیاذ بالله. خو زمونږ او ستاسو لویه خوش قسمتي دا ده چې موږ ته الله داسې رب را کړی دی چې هغه انګیج کیږي نه، هغه مصروف کیږي نه، د هغه یو جهت ته مخ نه دی، هر طرف ته یې مخ دی، لکه ډیوې رخ نه دی معلوم، الله هر طرف ته رخ دی. قرآن کریم فرمائی هذا بیان للناس، دا بیان دے د پارا د خلقو، دا نصیحت تے د پارا د خلقو. اے خلقو غور وکے کچری ستاسو رب یووے، ستاسو الہ یووی، ستاسو معبود یووی، تاسو مینس کے بجگڑا. قرآن کریم یو بل زے کے امدی زے کی ورپسے رب العالمین یو بل خبر کئی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تے، صحابہ سخت غمجن دی. خبر ته هم توجه ده؟ ضروری نه دی چې موږ تاسو د په ننګ ننګ آواز ټول تقریرونه اورو. لږ په خبره ځان پوی کو، لږ څه شی وکړو، په خبره ځان پوی کو. پریشان دي صحابه کرام، هر چهره مغمومه ده، هر سترګه ده اوښکو نه ډکه ده، هر زړه وینې څاڅي،
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړی. بعض صحابه کرام حواس باخته شوي دي، دا منی نه چې رسول الله څنګه وفات شو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تشریف راوړو. پیغمبر علیه السلام ته کور ته ورننوته. اول یې تصدیق وکړ چې وفات دی او کنا. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره مبارکه ولیدا، ښکلې کړ، یقین پیدا شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف یوړو. راووته، اعلان وکړ، خلقو له جماعت ته راغی، مسجد نبوی کې منبر ته وخته، صحابه کرامو رامنډې کړې چې اوس با ابو بکر صدیق یار غار دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص شاگرد دی، محبوب یې دی، څه نوې خبره به کوي، وی به چې ژوندی دی، بې هوشه شوی دی، ټیک ټاک ته اوس به راوځي یا څه قصه ده. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ویلا، پس د خطبے نوی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. زما پروردگار عالم ما کانو ما یکون باندې عالم دے، ہر څه ورته پته دا. رب قرآن کریم کی واللہ سره وایم اے مسلمانانو، قرآن کریم کی د هر خبر علاج موجود دے، د هر کږې خبرې جواب شته دی، د هر ناکار خبرې جواب شته دی، د هر بیماری علاج شته دی. سل کالا زر کالا بعد دیو بیماری پیدا کیگی، اللہ جل جلالہ دا غی علاج مخکې نه رالېږلی. اللہ جل جلالہ ته پته وه چې دا مخلوقات با خالق پرېږدي، مخلوقاتو باندې به مین شي، څوک به پیر باندې مین وي، څوک به فقیر باندې مین وي، څوک به استاز باندې مین وي، څوک به مشر باندې مین وي، څوک به لیډر باندې مین وي، څوک به بل باندې او څوک بل باندې. الله فرمای وما محمد الا رسول. اے خلقو ستا چې هر یو معشوقه ده، هر څوک دې محبوب دی، یا دې پلار مور دی، یا دې پیر و استاز دی، یا دې شیخ و امیر دی، یا دې بل لیډر دی، ستا چې هر څوک دی هغه به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوچت مرتبه والا، هغه به د جناب محمد رسول الله نه زیات ښایسته، هغه به د محمد رسول الله نه زیات تابع د قرآن، د هغه مقام و مرتبه به د جناب محمد رسول الله ځای ته رسېدلی. اے مخلوقا ستاسو ټولو اتفاقی خبره ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام تا انبیاء کرام هم رسیدلے. اللہ فرمائی وما محمد الا رسول. اے خلقا محمد علیہ السلام ستاسو رب ندے، محمد علیہ السلام ستاسو الہ ندے، محمد علیہ السلام سرا زڑونا متڑے، دین ور پورے متڑے، عبادت ور پورے متڑے، توحید ور پورے متڑے، کائنات ور پورے متڑے. اے خلق ازمکا آسمان ور پورے متڑے، مروس پگمے ور پورے متڑے. الا رسول دا محمد علیہ السلام تمام و مرتبو باوجود، داغد شان باوجود،
داغه د حسن باوجود د مقام و د مرتبه باوجود محمد رسول الله صرف اور صرف رسول دے. څه شی دے؟ لک په زور وایه څه شی دے؟ الہ نه دے، معبود نہ دے، مسجود نہ دے، خالق نہ دے. اے خلقا وما محمد الا رسول. خلق لیدا غوږو کې مخکې نه اچولې دا کچرې د چا قرآن سره تعلق وي چې خلقا محمد علیہ السلام د رب العالمین بنده دی. پیغام لے گلو تا سڑے څوک لیگی؟ بندہ و نوکر و غلام لیگی. اللہ چھ انبیاء را لیگلی دی دا انبیاء دا چا بندگان دی، دا چا نوکران دی، دا چا غلامان دی. دا کچھرے دا اللہ غلامان نوکران بندگان نوے لیگلے شی تا چھ ما نزان کشر نگنی، تا چھ زمان نوکر جان نگنی، زما خادم ځان نه ګڼي، ما نه لاندې ځان نه ګڼي. ته به زما خبره ومنې چې زه درته یم چې څه درته لاړ شه پلني له دا پیغام ورسوه؟ ته به وایې چې خپله لاړ شه، زوی دې ولېږه، ټلیفون وکړه. زه د څه نوکر خو نه یم، خو چې کله ته زما غلام وي، زما نوکر وي او زما مقام و مرتبت تا ته تسلیم وي، بیا به ته زما خبره بنې او بیا به ته زما دپاره تکلیف هم تیروي، مشکل به هم تیروي. صدر ته تلو کې به ګرمي هم وي، یخني به هم وي، لار کې به دې خلک وهي، ټکوي به دې، پکاڼو به دې ولي، کنځلې به درته کوي، د وجلو کوشش به دې کوي، خو ته به صدر لځې زما پیغام به رسوي. انبیاء اللہ فرمائی وما محمد الا رسول. اے خلقا محمد علیہ السلام پسی دین متڑے، زمکا آسمان متڑے، دا خو صرف رسول دے، زما لے گلے شوے رسول دے، پیغام رسولو والا زما بندہ دے، ما لے گلے دے تاسو تا. کدے وی ہم کائنات بوی، کدے نوی ہم کائنات بوی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہم دنیا آباد وا. بیا چې کله پیدا شو 53 کاله عمر تیر که، بیا وفات شو هم دنیا آباد ده. دنیا به کله ورانیږي چې کله څوک وغواړي الله وغواړي. د آدم علیہ السلام په وفات دنیا ورانه نشوا، د نوح علیہ السلام په وفات ورانه نشوا، د شعیب علیہ السلام په وفات ورانه نشوا. کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ ډیر انبیاء کرام لاړل. اللہ فرمائی قد خلت من قبله الرسل، دنا مخکی ډیر رسولان تیر شوي دي. تاسو زړه رسول الله پورې متړئ چې هغه وفات شو نو دین ختم شو. اے خلق دا عبرت دے، هذا بیان للناس وهدن وموعظة للمتقین. دا یاد وساتا، دا موعظت ته ستا دپاره. نن تا زړه چا پورې تړلی دی؟ یره جی زما د مدرسې استاز وی چې هغه استاز پسې مونځ نه کیږي، زما استاز وی چې هغه سړی خراب دی، زمونږ مشران وی چې دا داسې دی، هغه وی چې زمونږ استازان وی چې د پسې مونځ نه کیږي. اسې تاسو په ایمان وایه مونږ خدای منلی دی که مونږ په ځمکې خدایان منلی دي؟ عوامو غوږ کېږدی خبرې ته، سوچ وکړه، جواب راکې. مونږ هغه پسې روان یو که د ځمکې والاو پسې روان یو؟ په دې خبرو غور وکړئ، دا خبرې تاسو ته هر څوک نه کوي. زمنګ جګړه پام دی دا، زمنګ اختلافات پدې دي. کچره موږ د رب العالمین کتاب په صحیح معنو سره ولولو، پروردگار عالم به موږ ته د دې نفرتونو اجازت رانه کي، د دې بغضونو اجازت به موږ لره برانه کي
د دې حسدونو اجازه عوام پرېږده، مولیان په تباهۍ تباه دي. مولا د ځمکې یو خدای منلی او هغه نه معبود جوړ کړی چې هغه د ځمکې معبود ورته څه وایي چې ورته وایي چې دې خلقو سره زما نه لګي بس نه لګي جی دی سره بایکاټ جی بایکاټ جی دوی سره تعلق جی تعلق جی دا زنده‌باد بس زنده‌باد یره جی دا مرده‌باد بس مرده‌باد. په منبر به ناست وي، مولا به وي، قرآن به مخې ته پروت وي او هغه به هغه خبرې کوي چې هغې کې به خیال دا وي چې د ما سره خوا کې ناست زما یا استاز یا شیخ یا پیر یا امیر یا لرې ځای کې زما یو لیډر دی، هغه به په دې ځای کې کینولی وي چې دا خبرې هغه ته ورسي چې هغه خوشحاله شي. هسې ته چې د چا د خوشحالولو خیال ساتې هغه د معبود دی که نه دی؟ الله خدا وایي چې ته به صرف ما رضا کوې، صرف زما د ناراضګۍ نه به یارېږي. ته چې کله خبرې کوې ستا نظر کې به صرف زه ومه چې په دې خبره هغه راضي دی که ناراضه دی. راضي دی نو وایه، ناراضه دی مه وایه. راضي دی وکه، ناراضه دی مه کوه. چې کله ستا په نظر کې مخلوق دی، استاز به مې خوشحال شي، شیخ به مې خوشحال شي، اولا فلانه به خوشحال شي. یاد وساته قبر کې به موږ ته دا د ځمکې خدایان موجود نه به د قبر کې مور وي، نه به د پلار وي، نه به د رور وي، نه به د لیډر وي، نه به د پارټي وي، نه به د جماعت وي، نه به جنډه وي، نه به زنده‌باد والا وي، نه به مرده‌باد والا وي. په ورځ د قیامت به رب العالمین خپلو بندگانو ته وایي ای بنی آدمه ته خو چې څنګه بربنډ تلی وې هغسې بربنډ راغلی، تا سره خو ګاډونه نشته، تا سره خو امدادیان نشته، تا سره خو هغه خلق نشته چا باندې دې چې ملا تړلې وه، د چا د رضا کولو کوشش دې کولو او د چا خفګان نه به یریدې، هغه د ځان سره نه دي راوستي. ولې تنها راغلی؟ نو دا غور وکړه. الله فرمایي قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اے خلقا کچری رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شي یا قتل کړی شي نو تاسو به دین پرېږدئ؟ نه. ولې دین چا سره تړلی دی؟ الله سره. دا خبره ذهن ته کوزه کې، دا د غور خبره ده. تبلیغیان ساده مسلمانان دي، نن سبا خلق غلوی هم ډیر، کله څوک استعمالی کله څوک استعمالی. خو د تبلیغیانو ټول زور په یوه خبره دی، رب نه د کېدو مخلوق نه د نه کېدو یقین پیدا. دا ډیره ټوس خبره ده. څه شی دی؟ ټوس خبره ده. دا زده کې ګوره. او دا چې کله په انسان کې راشي دا تشه د خولې خبره چې وي اثر نه لري. خدا چې کله زړه ته کوزه شي چې رب نه د کېدو مخلوق نه د نه کېدو یقین پیدا کې، بیا دا ډیره لویه وزنی خبره ده. الله جل جلاله قرآن کریم کې هم دغه خبره سمجاول غواړي. سلیمان علیہ السلام پیریان لګولی دی په عبادت باندې چې اے پیریانو بیت المقدس جوړوئ، دا عبادت دی چې هغوی کوي. بیا ورته وایي چې اے پیریانو زه په دې شیشه کې ولاړ یمه چې تر څو پورې ولاړ یمه عبادت کوئ، دا کار کوئ. بیا سلیمان علیہ السلام نه روح تلی دی، وفات ته لیکن امسا سره ولاړ دی، امسا سره ولاړ دی. زمونږه بعضې ملګري وایي چې سړی څنګه مړ شي بس فوراً ورته روح واپس راشي، ژوندی شي. هسې په ایمان وایه سلیمان علیہ السلام خپلې امسا باندې څو میاشتې ولاړو، دا روح ورته واپس ولې نه ورغلی؟
عوامو په دې مسلو لږ ځان پویوي، یوازې مولیانو پسې مزه. سلیمان علیه السلام قرآن وایي چې هله چې کله همساوې نو خوړه، همساوې نه په یوه ورځ کې خوري، دوو کې خوري، درو کې خوري، لسو کې خوري، ډېرې ورځې پې لګي. دا څومره ورځې چې پې لګي همدومره ورځې سلیمان علیه السلام ولاړ و، وفات و، ولاړ و. او چې کله امسا وخوړی شوه سلیمان علیه السلام را پرېوته. که چرې روح ورته واپس راغلی وی ژوندی به وی که نه به وی ژوندی؟ دا خلق خبرې دي. زه درته وایم چې که چرې په ځمکه د خدای نه منلو سره به ته د جګړو شکار نشي، ستا به په یوه مسله کې م اختلاف را نشي. پلانی مولي صاحب خدا وی، پلانی مولي صاحب خدا وی، خو هغه مولي صاحب د رب دی که نه؟ که ستا رب هغه وی د هغه قرآن دغه دی، دې قرآن کې ګوره او دې قرآن کې تلا، چرې به انشاءالله ته ګمراه نشي. یوه خبر هم داسې نشته چې په دې کې وینه. سلیمان علیه السلام واقعه واضح دلالت کوي چې کله پیغمبر وفات شي ډېرې ورځې پس هم روح واپس نه وي راغلی، وفات وي بس. یاره جي دا پلانکې دا وایي یا پلانکې دا وایي، بس هغه به دې رب وي. بیا زمونږ ستاسو رب څوک دی؟ نو ما خبره کوله قرآن کریم وایي هذا بیان للناس. دا تمام تر عبادتونه چې پروردگار عالم را لیږلي دي دا صرف د دې دپاره چې مسلمان په یو ځای باندې ناست وي، مشرق نه تر مغربه پورې د دوی اتفاق وي. قرآن کریم وایي د یو بل غیبت به نه کوئ حرام دی. قرآن کریم وایي بغض به نه ساتئ حرام دی. قرآن کریم وایي کینه به نه ساتئ حرامه ده. قرآن کریم وایي چغل خوری به نه کوئ حرامه ده. دا ولې حرامې دي؟ چې د مسلمانو اتفاق خراب نشي. اے مسلمانانو په ایمان وایا، د تاسو چې دا نن سبا پورې څومره مسلمان لیدلی دي، مور و پلار، کلیوال، مولیان، شیخان، پیران، داسې مولا داسې مسلمان مو لیدلی دی چې بغض پکې نه؟ جواب راکې. داسې مو لیدلی دی چې کینه پکې نه؟ داسې مو لیدلی دی چې غیبت نه کوي؟ داسې مو لیدلی دی چې حسد نه کوي؟ نو په د قرآن کې صرف مونځ راغلی دی، یو پکې چنده راغلی ده چې جومات ته اچوه چې جومات جوړ کړو، او مدرسې ته چنده راکه، او د تنظیم دپاره چنده راکه. اله جي زمونږ جلسه ده او چنده واچوئ، دومره لاکه پلنکۍ ځیلې باندې شوي، دومره لاکه فلنۍ ځیلې باندې شوي. په قرآن کې صرف دا راغلی دي. مسلمانو درس عبرت ته واورئ، زده کئ دا خبره. په خوږو تقریرونو زمونږ زره وچودې ده، په شعرونو ویلو زمونږ زره شنه شوه، په خوږو خوږو اوازونو تقریرونو باندې موږ ستړي شو، او موږ په دې خبره پوه شو چې مسلمان عوام د دې قرآن نه هیڅ عبرت نه اخلي. دوی اوسه پورې عبادت او خدایي صرف مانځه ته وایي، پټکي ته اسلام وایي، پنځو منځونو ته، یو حج ته، یو روژې ته اسلام وایي، او یو درس قرآن هم ورسره که، درس قرآن ته اسلام وایي. مولانا صاحب 50 کاله 60 کاله 30 کاله دی د الله کتاب وی، د غیبت پکې نه دی راغلی چې ناروا دی، ولې کوي؟ مولانا صاحب، شیخ صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب په دې کې د کینې خبره نه ده راغلی چې کینه ساتي، حسد ساتي. په بیانونو کې د یو سړي د خوشحالولو دپاره او د بل د بېعزته کولو دپاره خبرې کوي. دا قرآن کې دوی نه دی ویلي اے عوامو یاد وساتئ، اوږدې خبرې نه کوو، نه یې فایده شته. الله وپېژنئ، معبود وپېژنئ. معبود هغه دی چې ته د هغه په خفه کېدو باندې نشي ورتلی او خفه کېږي، چې دا زه نشم ناراضه کولی، دې ته معبود وایي. چې ته یې نشي خفه کولی، دې ته څه وایي؟ او چې ته د هغه د رضا دپاره هر قسم مال و دولت لوټاو کوې، دې ته معبود وایي. هسې ته په ایمان ووایه موږ تاسو الله دپاره دغه صفتونه چېرته مختص کړي دي؟ موږ ځمکې کې خلق نیولی دي چې په پلاني باندې مین شو چې دنیا ورانیږي، ټول مال دولت لګو خو چې هغه خفه نشي.
زمونږ هر عمل کې د یو انسان موږ په نظر باندې نیولی وي. قرآن کریم اعلان کوي چې خبردار دین انبیاو سره تړلی نه دی. ټول انبیاء کرام دنیا ته راغلي دي، واپس تللی دي، لیکن دین آباد دی، اسلام آباد دی، دنیا آباد دا. دنیا آبادولو والا څوک دی؟ اے خلقا د دنیا ورانولو والا څوک دی؟ خلقا نه اولیاو سره تړلې ده، نه مولیانو سره تړلې ده، نه درسونو سره تړلې ده، نه شیخانو سره تړلې ده. اے خلقا ټولو نه زیات عبادت د مخلوق نن سبا پویا خلق کوي، مولیانې کوي. هیڅ یو مولا داسې نشتا چې هغه ځان یو خدای د ځمکې پورې تړلی نه. هر مولا د ځمکې و خدای پورې ځان تړلی دی. دین هم دې ته ویلی دی د چا تنظیم خدای دی، د چا استاذ خدای دی، د چا مالداره خدای دی، د چا جومات الہ دی، د چا مدرسه معبود ده، د چا یو شی معبود دی، د چا بل شی. ځکه جګړې، ځکه اختلاف. دا غیر چاپیر مولیان چې ما سره نه لګي، کم مولا ته زه د شپې کور ته وراوښتم چې تېنه د چینی بوری مې را پټه کړې ده. شته داسې څوک مولا؟ کم مولا دی چې هغه ته ما سوک په دې خولې ورکړی دی چې ما وجلی دی؟ نه نه، صرف حق و خبرو باندې د ځمکې خدایان چې نه مني. څو وخته مخکې ستاسو په دې علاقې ملازو کې یو مولا دی، د زاڼې په شان ورمیږی دی. د چی په شان؟ زاڼې په شان. زاڼې مولي صاحب، زاڼې مولي صاحب ټول عمر چا منبر ته نه دی پرېښی، خو چې ورته ویې چې مفتي صاحب پسې کنځلې وکړه منبر به درته میلاو شي. څو ورځې مخکې په پنجپیر کې بیان کولو هغه څه یې ویلي دي چې د اورېدو نه دي. زاڼې مولي صاحب دا په کنځلو سټیج میلاو دی. زاڼې مولي صاحب څو وخت پس به بیا د دې ځای نه شړلی کېږي. مخلوق ولې راضي کوي؟ څوک راضي کا؟ د علماو د طلباو د بازو چې ما سره نه لګي. بنیادي وجه دا ده چې زه خلقو ته وایم چې د ځمکې خدایان مه منئ. د ځمکې خدایان خدای دې ته نه وایي چې ته ورته ووایي چې دا خدای دی. هندوان بت ته خدای وایي، مشرکین مکه و لات و منات و عزا ته خدای وي. څوک به هم ثابته نه کي دا قرآن دی او دا سنت دی. خو چې معامله د معبود ورسره کوي، د هغه نه یریږي چې دا کرانه خفه شي، کار به مې خراب شي. ای خلقا یو رب ومنئ. څه شی ومنئ؟ او د یو رب په منلو کې ما سره کلکه ملګرتیا وکړئ. زه ډېر تنها یم په دې شي کې. ټوله دنیا څوک د مالدارو چمچهګیري کوي، څوک د مولیانو چمچهګیري کوي، څوک د تنظیمونو چمچهګیري کوي. د الله نوم موږ صرف د بزنس دپاره استعمالوو. څه شي دپاره؟ صرف په دې باندې عوام خورو. که چرې په دې باندې پیسه نه میلاوی دی، که د خدای نوم مولا اغستی وی، زه د سړي زوی نه دې دپاره یې موږ اخلو چې چنده په دې میلاویږي، مدرسه په همدې میلاویږي، مسجد په همدې میلاویږي، امامت په دې میلاویږي. د تبلیغیانو غونې ایمان په مولا کې نشته چې خپلې پیسې ولګوي خلکو ته دین ورسوي. په دې ځان پوه که طالبه تبلیغیان ډېر کمزوري خلق ښکاري. شته دي غلطیانې خرابیانې به هم پکې وي. والله دا یو صفت ته به یې ځان نه رسوي چې پیسه خپله لګوي او دین خلقو ته رسوي. منګه که کم ځای کې تنخوا نه اخلو، هم هغه ځای کې مو نظر دا وي چې تنخوا نه علاوه دا نور وټک زیات دی. همداسې چې کومه ګریبي میلاویږي دا ډېره ده. تنخوا به یا 5,000 وي یا به 10,000 وي، دې نه خو زیاتېږي نه کني 20,000 دي وي. او چې تنخوا نه اخلم همداسې دا خلک رسوخوي په دې جیبو کې. دا شی پکې ډېر دی. ملا صاحب دا حقیقت دی. حق پرستو مولیانو نه وایم نه دي خفه کېږي په دې باندې، خو باطل پرست 95% دي. ای قومه په دې مسلې د توحید کې چې یو رب رضا کې او مال و دولت باندې نظر مساته، د مخلوق پر رضا او په ناراضګۍ باندې
نظر مساته استاد و شاگرد ته مګوره دا می استاد دی او دا می شاگرد دی او دا می پلار دی یو الله وپېژنې د هغه الله دپاره ټول قرآن ومنې حسدونه پرېږدې کینې پرېږدې بغض پرېږدې غیبتونه پرېږدې د مخلوق راضي کول پرېږدې هغه سړي سره بغض کوه چې لایق د بغض دی هغه سړي پسې غیبت کوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د جواز فتوا ورکړې ده د الله او د رسول خلاف مه کوه دا یو الله نظر کې وساته یو الله راضي کا خپل کلی جماعت نه الہ مه جوړوه چې که دې کلي کې مې حق خبره وکړه مسجد نه مې وباسي نو چې د دې یرې نه دې خبره غلې کړه دې مسجد ته دې الله ووی او دې مسجد ته بیا سجده لګوه ستا نظر بیا په جماعت دی یره جماعت نه مې شړي حق دې د چا دپاره پرېښول د مسجد دپاره مدرسه کې حق خبره نشي کوي یره جی بیا مې مدرسې نه وباسي ستا معبود څه شی دی مدرسه دې ده تنخواه دې ده تنظیم کې کچره حق وایم تنظیم نه مې وباسي یره جی بیا مې خلک تقریرونو ته ځاڼې مولوي صاحب زموږ خلاف صرف په دې باندې کوي چې بیا مې تقریرونو ته څوک نه بوزي ځاڼې مولوي صاحب موږ ته اوس هم الله رزق راکوي مخکې هم راکولو مخکې هم د دې ځمکې خدایان موږ نه منل ټولې دنیا نه مو خو رزق چلېده اوس هم د ځمکې خدایان نه منو تا نه اوس هم ډېر عزت منو عزیزانو په دې مسله کې واقعي خبره ده چې زه تنها یم دا مسله عوامو زده مو کړه لاس پورته کې ومو پېژنده او په دې مسله کې به زما ملګرتیا کوئ که نه لاس پورته کې په دې مسله د توحید کې چې زه یوازې یم ملګرتیا به کوئ که نه به کوئ او که په دې مسله کې د تاسو زړه کې اخلاص نه مسلمان پاتې کېږي چرې به پاتې نشي موږ نه چا نه تنظیمي مرستې غواړو نه موږ چا نه چاندې غواړو چله یو لاک روپۍ په دې ضلع باندې کېږدوئ دا کارونه نه کوو تبلیغیانو غونې خپلې ولګوئ او د دین کار وکړئ رب ته وګورئ دا مسله دنیا ته ورسوئ ای عوامو ستاسو لوی مقام دی اخیری خبره کوم زه بار بار کوم په نیټ به یې واورئ مدرسې ته د ځمکې ضرورت دی څوک یې ورکوي چېرته ملا ورکړې ده ځمکه مدرسې جماعت ته د ځمکې ضرورت دی څوک یې ورکوي مدرسې ته جي د پیسو ضرورت دی څوک یې ورکوي یره جي جماعت ته د سریې ضرورت دی څوک یې ورکوي مولا ته د تنخواه ضرورت دی څوک یې ورکوي یره جي د مولا پټکی وړوکی دی غټ ورته اخلو څوک یې ورکوي یره جي د مولا وسکټ زوړ شوی دی څوک یې ولالي ته خو ما ته ووایه یو شی خو وښیه چې ته یې نه کوې دا هر څه ته کوې خو دا ناکاره مولیان هم ته ساتې او د ناکاره مولیانو پسې مونځ هم ته کوې او د نه سړو نه سړي هم تا جوړ کړي دي کم سړی چې د خدای بنده نه دی مخلوق پسې روان دی او د مخلوق د قبلولو کوشش کوي داسې سړي ته مه پیسې ورکوه مه ځمکه ورکوه مه ورپسې مونځ کوه ملګري یې په دې کې که نه یې ملګري لاسونه پورته کړې چې لږه مو ګورم دې نه علاوه یو بل کار وکړئ دې علاقه کې نه په هر علاقه کې دا محاذونه مولیانو جوړ کړي دي کوشش د مولیانو دا دی چې دا آواز دباو کړي د ځمکې خدای خلقو باندې ومني او زموږ ورپلمې صاحب هر تنظیم والا وایي چې زموږ مشر من په خلقو باندې ومني موږ په خلقو څه شی منو والله که در باندې نه ځان ومنم نه در باندې بل سړی ومنم محمد رسول الله شته لاړو که لاړو نو سبا چې زه لاړ که کمره به په رب در باندې زه د ځمکې ومنم هغه به سبا مړي بیا به څه کوې نو د دې رب دپاره او د دې مسلې دپاره اوس څومره چیده خلک یې دا د بیان نه وروسته لاړ نه شئ یو خو دا مه کوئ چې بیان وشي او تاسو خپله په مولا باندې راغړ شئ مولا څه شي مولا څه شي ای څه شی زه څه شی چې ته وایې چې ده سره لاس میلاو کړمه زه به بختور شم نه خدای راستي که په موږ کې دومره بختوروالی شته زه خو تاسو ته وایم چې موږ په کار دی تاسو له ده شو تاسو نه دعا وغواړو ځمکې تاسو قربانوئ سرونه تاسو قربانوئ جهاد کې تاسو شهیدان کېږئ موږ څه شی کړی دی موږ څه شی کړي زرګونو امیانو په موږ باندې
زمونږ په خوله باندې په دین اسلام سرونه ورکړه موږ لا اوسه پورې دي نو موږ خو یو کاکا کبړې دي هغه ښه شي عوام دي ملیانو پسې چمچې مه لګوئ چېرې کې ستړی مه شي السلام علیکم کلا کې ملا به تاله درځي چې لاس در سره ملو کې تا نه دعا وکړه نو ځان به ما پسې نه سولوی چا پسې دې نه سولوی واده ده لاسونه لږ داسې ښه پورته کوئ او یو الله ته ودرېږې د الله خیال ساتئ د ملا هېڅ پروا مه ساتوي اوس زما د تلو نه پس په جومات کې کښېنئ دا ملګري به ځای په ځای پاسي چیده کسان نومونه ولیکئ یو نظم و ضبط جوړ کړئ چې د الله د توحید د الله د یووالي بیان وي کوم ځای کې چې موږ تاسو ټول حاضر یو چې هغوی ته میسج کېږي په ټایم باندې راغوښتلی کېږو د الله خبره به کوو په خپل مابین کې د الله خبره به یو بل نه اورو یاد وساتئ په دې سټیجونو باندې اکثر بیانونه صرف د مخلوق طرف ته د رابللو دپاره کېږي د الله او د رسول خبرې موږ صرف د دنیا دپاره استعمالوو دا زموږ شوکیس دی حقیقي د الله او د رسول خبرې به سره کې کوو واورو به یو بل سره که نه به اورو دې خبرې دپاره کښېنئ نومونه ولیکئ خپلې نمبر یې ورکړئ چې کله هم داسې ضرورت وي د دین او د توحید دپاره چې موږ تاسو یو ځای ته راجمع کېږو